قدرمن انجینر صاحبانو په دې هیله چې تاسو ټول بهرني موجود یاست. درنو انجینر صاحبانو په دغه سلسله د ویډیوګانو کې موږ غواړو د AutoCAD سافټویر په هر اړخیز مجموعي او په پیوست ډول تاسو ته وړاندې کړو او تاسو ته تدریس کړو. درنو انجینر صاحبانو لکه څرنګه چې نن ورځ ساینس او بالخصوص انجینري علوم ورځ په ورځ د پرمختګ په حال کې دی او مختلف پرمختګونه او نوښتونه په دغه برخه کې صورت نیسي. پر همدې اساس لکه څرنګه چې په پخوا زمانو کې د ډېرو ابتدایي او اولیه وسایلو څخه یا ډراینګ ټولز څخه استفاده کېده، لکه د مثال په ډول پنسل، همدغسې نقاله، دایره کش، دغسې ابزار وسایلو څخه د انجینري په علومو کې استفاده کېده. مګر د ساینس او ټکنالوژۍ پرمختګ سره بالخصوص په کمپیوټر ساینس په برخه کې د پرمختګ په واسطه همدغه اسانتیاوې د انجینري په برخه کې هم رامنځته شو چې د هغه له جانب څخه داسې سافټویرونه او داسې اپلیکیشنونه رامنځته شول چې انجینري برخه بالخصوص مهندسي برخې کې لا اسانتیاوې رامنځته کړې او د انجینر صاحبانو دغه کارونه ډېر اسانه کړل. نو پر همدا اساس AutoCAD سافټویر چې ډېر قدرمن استادان او نهادونه دغې برخې په تدریس کې هغوی خپل زحمت ویستلی دي، ولې په دغه برخه کې په دغه سلسله د ویډیوګانو کې به تاسو انشاءالله د نوي تخنیکونو او په داسې ډول سره چې یو بل سره په ډېر مرتبط او ارتباط لرونکي شکل سره تاسو به وشئ کولی چې د AutoCAD سافټویر څخه برخمن شئ او په ډېر ښه شکل سره به دغه موږ تاسو سره زده کړو. نو پر همدا اساس درنو انجینر صاحبانو زه غواړم چې له سر څخه یا هم د AutoCAD سافټویر سره موږ او تاسو په لومړي کې یو آشنایي او یو بلدتیا ترلاسه کړو. په همدا اساس مو ځان سره په یو ویډ فایل کې یو څه لومړني او ابتدایي معلومات ځان سره لیکلی ده چې مخکې نه مو ځان سره خلاص کړی وه. دغه ویډ فایل کې غواړو چې د AutoCAD سافټویر په اړه یو څه ابتدایي معلومات ولرو چې دغه AutoCAD سافټویر د چا لخوا جوړ شوی دی، د کوم مقصد دپاره، هدف د ده څه او په کوم کال کې دغه څخه ګټه اخیستنه ترسره شوه. په دغسې نورو موضوعاتو باندې به انشاءالله موږ تاسو پوهېږو. لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ AutoCAD سافټویر د Autodesk کمپنۍ لخوا دا رامنځته شوی دی او دا مختلف ورژنونه لري. مثلا له 2015 ورژن څخه نیولی چې اوس ګمان کوم تر 2024 ورژن پورې د سافټویر اپډیټ یې راغلی دی. نو لکه څرنګه چې زما په کمپیوټر کې 2022 موډل سافټویر د AutoCAD انسټال دی، زه غواړم چې همدغه 2022 سافټویر یا همغه د 2022 ورژن تاسو ته تدریس کړم. فرق نه کوي که 2010 وي، 2015 وي یا هر ورژن چې عمومي شکل یا تګلارې ټول یو شانته ورته دي. نو پر همدې اساس که چیرې کوم توپیر وه زه د درسونو په جریان کې انشاءالله تاسو سره شریکوم چې مثلا بعضې ورژنونه چې کمپیوټرونه یې دومره ظرفیت نه لري چې جیک ورژنونه انسټال کړي، نو پر هماغه اساس د هغوی لپاره که کوم داسې ورژن کې چې هغه جیک وي یا 2022 ورژن چې زه تدریسومه، که چیرې دلته داسې یو څه راغلی وي یا داسې یو بدلون چې په نورو ټیټو ورژنونو کې نه ترسره کېږي، هغه تاسو ته په ګوته کوم او تاسو ته درښیم. نو ډېر زه په دې باندې خبرې کوم چې خپل AutoCAD مفهوم څه شی ده. لکه څرنګه چې د نامه څخه یې ښکاري AutoCAD مخفف auto معنا اتوماتیک څخه اخیستل شوی، سی د کمپیوټر څخه اخیستل شوی، ایډیټ په مرسته او ډیزاین خپله ډیزاین کول ده، یعنې په اتومات ډول د کمپیوټر په مرسته ډیزاین کول، یعنې اتوماتیک د AutoCAD auto څخه اخیستل شوی، کمپیوټر د سی څخه، ایډیټ په مرسته او ډیزاین په اتومات ډول
د کمپیوټر په واسطه یا د کمپیوټر په مرسته ډیزاین کول. دا خپله د اوټوکیډ مفهوم او معنا، یعنې په اتوماتیک ډول سره د کمپیوټر په مرسته ډیزاین کول. د درسن قدرمن انجینر صاحبانو خپله اوټوډیسک کمپنۍ چې تاسو دلته ګورئ، دغه کمپنۍ چې دغه اوټوکیډ یې رامنځته کړ خپله اوټوډیسک نومېږي. دغه اوټوډیسک کمپنۍ په اوسني وخت کې په لسګونو او حتی په سلګونو داسې نور سافټویر د انجینري په برخه کې رامنځته کړی ده چې همدغه اوټوډیسک کمپنۍ لکه څرنګه چې مو وویلې په لسګونو داسې نور اپلیکیشنونه او سافټویرونه د انجینري په برخه کې رامنځته کړي دي او انجینر صاحبانو دغه کارونه یې لا اسان کړي. لکه د مثال په ډول د ګوګل سکیچ لومبیان ده، همدغسې ریویټ ده، 3D Max ده او داسې نور مشهور پروګرامونه د همدغه اوټوډیسک کمپنۍ له لورې رامنځته شوی ده او د مختلفو 2 ده، 3 ده او رینډرینګ او داسې نورو برخو کې دلته څخه استفاده کېږي. بله موضوع چې غواړم په دغه برخه کې تاسو سره شریک کړم هغه دا ده چې د دغه دورې موده انشاءالله په 30 ویډیوګانو کې دغه په مجموعي ډول سره چې هر ویډیو نږدې 30 دقیقې وخت ونیسي تاسو ته تدریس کېږي او په 20 ویډیوګانو کې انشاءالله په کامل ډول سره به موږ او تاسو په دغه باندې پوه شو او اوټوکیډ سافټویر به زده کوو. بل موضوع دا ده چې 2 بعده پروژې ترسیمات زده کړه ترسره کوو. لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ اوټوکیډ چې خپله هغه سافټویر ده چې د 2 بعده ترسیماتو دپاره لکه څرنګه چې په مهندسي او سیول او نورو څانګو کې په لومړیو سمسترونو کې موږ او تاسو ډرایینګ زده کوو، بعد د هغې څخه په مهندسي څانګه کې طراحي مضمون ده. نو په طراحي مضمون کې ډېر کاربرد لري. دغه اوټوکیډ سافټویر واقعا ډېر د استعمال وړ ده او ډېر استفاده کېږي. نو 2 بعده پروژې ترسیمات هم انشاءالله چې موږ او تاسو به په ډېر ښه شکل سره دغلته زده کوو او موږ به پرې پوهېږو چې څنګه وکولی شو 2 بعده ترسیمات زده کړو. یو له ډېرو اساسي برخو څخه چې اوټوکیډ سافټویر یې مشهور او د پرمختګ سبب وګرځېد هغه دا و چې مخکې د اوټوکیډ سافټویر څخه ټول انجینري ترسیمات به د لاس په واسطه ترسره کېږي. ټول انجینري ترسیمات لکه د مثال په ډول کپل و، پلچک و یا تعمیرات و، نو ټول هغه به د لاس په واسطه، د پنسل په واسطه او ټرافیک ټولز په واسطه دا به ترسره کېده چې دقت به یې هم کم و، سرعت به یې هم کم و او ډېر ستونزې به یې رامنځته کول. مګر کله چې اوټوکیډ سافټویر رامنځته شو په 2 بعده پروژو په ترسیماتو کې واقعا ډېر نوښت رامنځته کړ او همدغه سبب و چې موږ تاسو په اوسني وخت کې ډېر ښه ساختمانونه او هغه تخیلات چې یو مهندس یا یو انجینر ځان سره لري هغه کولی شي ډېر په اسانۍ سره په دغه سافټویر کې ترسیم کړي. او د ترڅنګ په دغه جریان کې چې د اوټوکیډ سافټویر هغه تخنیکي برخې باندې به موږ تاسو پوهېږو چې څنګه استفاده وکړو. دې څخه یو څه چې موږ ترسره کوو هغه 2 پروژې دي. 2 بعده 2 پروژې موږ انشاءالله ترسره کوو چې څنګه کولی شو خپل پلانونه دلته ترسیم کړو، څنګه کولی شو ډایمنشن واخلو یا اندازه ګذاري، څنګه نور وسایل استفاده کړو په خپله هغه پروژو کې. د دې ترڅنګ درنو انجینر صاحبانو یو څه چې تاسو باید ترسره کړئ هغه 2 پروژې دي چې تاسو ته د کورنۍ دندې په ډول درکول کېږي او تاسو باید ترسره کوئ. او د ترسره کولو څخه وروسته دغه شمېره چې ما تاسو ته لیکلی ده چې 0.0003.051 ده په دغه وټساپ شمېره باندې کله چې تاسو خپل پروژې ترسره کوئ ستاسو د لا پوهاوي دپاره چې موږ اطمینان حاصل کړو چې تاسو واقعا پوه شوي یاست کولی دی چې خپل پروژې موږ ته په دغه وټساپ شمېره باندې راواستوئ. د ترڅنګ که چیرې د اوټوکیډ سافټویر په جریان کې تاسو له یو کوم ستونزې سره مخامخ کېږئ
یا په ویډیو کې واضح نه وي یا داسې بل موضوعات وي، تاسو کولی شئ چې په دغه وټساپ شمېره یا هم زموږ کمنټونو په برخه کې چې اسانه ده د وټساپ له لارې نه هم کولی شئ او د کمنټ له لارې هم تاسو کولی شئ دغه خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ او موږ انشاءالله د هغه له لیدلو څخه وروسته د هغه په حل کې له تاسو سره مرسته کوو. بله موضوع په بشپړ ډول د ټوکیټ زده کړه ده. یو څه چې موږ مخکې تاسو ته ویلي د یو انجینر په حیث یا د یو انجینر په صفت باید د ده نه چې تاسو راځئ یا اکثریتونه شاید په لومړي سمستر کې وي، دویم سمستر کې وي یا په هر ډول شاید بعضې ورونه فارغ شوي وي. اړین دی، ډېر ضروري خبره ده چې زموږ او د تاسو هر یو باید په دغه سافټویر باندې پوه شو، ځکه چې ننني عصر کې په نننۍ ورځو کې چې ټکنالوژي پرمختګ کړی هېڅوک دغه ترجیح نه ورکوي چې په لاس باندې کار وکړي. نو پر همدې اساس موږ دپاره ډېر ضروري دی چې موږ او تاسو باید په ده باندې پوه شو. که چیرې یو ستونزه رامنځته کېږي په خپله سافټویر کې، موږ که تخنیکي ستونزه رامنځته کېږي یا هم نور ستونزې رامنځته کېږي، موږ خپل وشو که دغه حل کړو. یعنې لکه داسې باید موږ او تاسو په دغه سافټویر باندې پوه شو لکه چې موږ تاسو خپله دغه رامنځته کړی وي او جوړ کړی وي. نو د دغې په بشپړ ډول زده کړې دپاره انشاءالله په دغه تېر شوي ویډیوګانو کې چې تاسو یې وینئ، په دغه تېر شوي ویډیوګانو کې به موږ خپل نهایي هڅه کوو چې ټول هغه برخې، ټول هغه اساسي جزئي او حتی چې د تخنیکي برخه کې وي، تخنیک په برخه کې هم که کوم ستونزې وي نو تاسو د هغې په حل باندې پوه شئ، کوشش کړئ چې په ډېره اسانۍ سره دغه ستونزې تاسو حل کړئ. موضوع راځو د وټکیټ سره موږ تاسو بلدتیا پیدا کوو چې دغه وټکیټ چا رامنځته کړ، په کوم کال کې، څنګه دومره یې پرمختګ وکړ. دغه موضوعاتو وټکیټ تاریخچه دا ده چې په 1901 کال کې چې کله دا رامنځته شو او بعضې ابتدایي آپشنونه یې رامنځته شوي او دا په شخصي ډول استفاده کېږي. لکه د مثال په ډول هماغه چا چې دا رامنځته کړی چې ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې ویډیوس کمپنۍ وه، دا داسې یو کمپنۍ وه چې دوی ترسیمات ترسره کول. مثلا یو انجینري کمپنۍ وه، په افغانستان کې موږ تاسو مختلف کمپنیانې لرو چې دوی انجینري خدمات ترسره کول. همدغه وخت چې دوی د لاس په واسطه یا هم د ابزار په واسطه د طراحۍ څخه ستړي شوي ول. هغه ترسیمات نور دوی دپاره ډېر ستونزمن وو، ځکه دغه کمپنۍ په هغه وخت کې ډېر پرمختګ کړی و او ډېر داسې لوی پروژې دوی ترلاسه کول، لکه شهري پروژې یا داسې نورې پروژې دوی ترلاسه کول. نو د لاس په واسطه یا هم د ابزار په واسطه د هغې ترسیمول ډېر دپاره ډېر ستونزمن وو. دوی به له ستونزو سره مخامخ ول یا داسې پروژې به یې ترلاسه کول چې د هغې کاغذ پر مخ به نه ځایېده یا د کاغذ پر مخ به نه ترسیمېده. د هغه لپاره به یې لسګونه داسې نور فارماټس به یو بل سره یو ځای کول او بیا به یې په خپله دغه برخه کې خپل ترسیمات کول چې ستونزمن وو. نو پر هماغه اساس دوی خپله لکه څنګه موږ تاسو پوهېږو که چېرې دغه بشر دغسې یو خواص لري چې کومې ستونزې سره مخ کېږي هغې لپاره دوی هڅه کوي تر څو یو حل لاره پیدا کړي. نو د همدې ستونزې د حل لارې لپاره دوی په 1901 کال کې وټکیټ سافټویر دوی رامنځته کړی و او په شخصي ډول سره دوی بین استفاده کوله او خپله هماغه کمپنۍ. بالاخره په 1903 کال کې دوی بیا دغه سافټویر په عمومي ډول خلکو ته د لاسرسی وړ کړ. په هغه وخت کې داسې ویل کېږي چې دغه سافټویر په 1903 کال کې دوی به خرڅاوه په شخصي ډول په نورو کمپنیانو باندې. بالاخره د کلونو په تېرېدو سره چې د پرمختګ وکړ ټکنالوژي او 21مه پېړۍ په رامنځته کېدو سره د 21مې پېړۍ په پیل سره کله چې ټکنالوژي لا پرمختګ وکړ، کمپیوټر نړۍ ورځ په ورځ د پرمختګ په حال کې وو. په 1903 کال کې د په عموم ډول د هر چا لپاره د ګټې اخیستنې او د لاسرسی وړ و. مګر تر 1903 اتیا 1905 کلونو پورې
دغه سافټویر سره په بشپړ ډول انجینر صاحبان یا هم د هغه عصر انجینران بلدتیا نه درلوده. یعنې هماغه د لاس په واسطه دوی څخه استفاده کوه او هماغه خپل ابتدایي انجینري چې وه یا هم کلاسیک انجینري به ورته وایي هغه ترسره کېده. مګر په 1980 کال کې کله چې چین هېواد کې یو برج د دغه سافټویر په واسطه ډیزاین شو، په هغه وخت چې دا ډېر شهرت ومونده او دلیل هم دا و چې چین هېواد نفوس هم په هغه وخت کې ډېر و او د انجینرانو تعداد هم په چین هېواد کې ډېر و. نو هر یو کله چې دغه برج یې ولیده او د دغه ډیزاین په هکله یې یو به معلومات ترسره کوو، بیا دوی پوهېدل چې دغه برج سافټویر باندې ترسره شوی. نو پر هماغه اساس باندې وه چې اول په چین هېواد کې که چیرې په اوسني عصر کې وینو تاسو چې همدا اوس څو ورځې کېږي د ای آی یو سافټویر چې ډیپ سیک نومیږي د چټ جي پي ټي په وړاندې رامنځته شوی ده. په یوه ورځ کې چټ جي پي ټي ته په میلیاردونو ډالره زیان راورسوه. ولې دلیل یې څه و چې خپل هغه چین هېواد کې وګړي ډېر دي، نو په هماغه ډېره لنډه موده کې شهرت یې ومونده او د ای آی په برخه کې یو انقلاب رامنځته کړ. نو په همدغه اساس و چې دغه خپله د اوټوکیډ سافټویر هم په چین هېواد کې ډېر په چټکۍ سره د استفادې وړ وګرځېد او همدغه سبب و چې دغه سافټویر ډېر پرمختګ وکړ او ډېر شهرت یې ومونده چې نن ورځ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هېڅ داسې انجینر به نه وي چې هغه له دغه سافټویر سره بلدتیا نه لري یا هم په یو نسبي شکل سره د دې په کاربرد باندې ونه پوهېږي. راځو نن ورځ د اوږده ترسیماتو کې اوټوکیډ بېنظیر دی. څه چې تاسو ته ووایم بل هېڅ داسې سافټویر به تاسو پیدا نه کړئ چې د اوټوکیډ سره په مقایسه کې یا اوټوکیډ سره په رقابت کې وي. ډېری داسې نور سافټویرونه شته چې د هغې په واسطه د اوږده ترسیمات ترسره کېږي، ولې یو هم د اوټوکیډ په اندازه آسانه او د لاسرسی وړ نه وي، ډېرې ستونزې لري. یو څه چې تاسو ته ووایم چې اوټوکیډ سافټویر با وجود د دې چې ډېر پخوانی سافټویر دی او ډېر ورژنونه یې راغلي دي، هم نن ورځ په ډېرو ساده کمپیوټرونو کې هم د استفادې وړ دی. یعنې ډېر هغه ابتدایي کمپیوټرونه چې ورژن یې ټیټ دي، قدرت یې کم دی، ولې بیا دغه سافټویر سره په ډېر سادګۍ سره په هغه کې د استفادې وړ ده او کېدای شي پکې استفاده شي. نو همدغه سبب ده چې اوټوکیډ سافټویر ډېر پرمختګ وکړ او ډېر شهرت یې ومونده. نو بل دلیل دا ده چې دغه اوټوکیډ سافټویر د هر چا په لاسرسي وړ ده. هغه په کرک شوي ډول ده، په رسمي ډول د هر څوک ترې استفاده کوي، کوم بندیز په چا باندې نشته. نو همدغه دلیل ده چې دغه سافټویر ډېر پرمختګ وکړ چې په ډېر اسانۍ سره په ډېر لومړني او ډېر ضعیف کمپیوټرونو کې د استفادې وړ ده. یو څه چې ممکن ستاسو سره یو سوال حل کړی وي هغه دا ده چې ولې ما د دوه په هکله مو خبرې وکړې چې دغه سافټویر د دوه ترسیماتو لپاره دا ډېر اړین دی او ډېر د استفادې وړ ده. ولې مو د درې موده په هکله خبرې ونه کړې؟ قدرمن انجینر صاحبانو، اوټوکیډ سافټویر په لومړنۍ مرحله کې یا په هماغه وایلو کې دا خصوصا دوه موده ترسیماتو لپاره ډیزاین شوی و او رامنځته شوی و. وروسته بیا په دغه برخه کې درې موده ترسیماتو لپاره هم یو څه ابتدایي آپشنونه رامنځته شول. ولې دلیل یې دا دی چې زه نه غواړم په دغه دېرش ویډیوګانو کې چې انشاءالله به تاسو په راتلونکي وګورئ د درې موده څخه خبرې وکړم. په اوټوکیډ سافټویر کې امکانات شته، زه لږ اصولو کې د دې امکانات شته چې درې موده ترسیمات هم ترسره کړو. ولې دلیل یې دا دی چې ډېر ستونزمن ده د یو انجینر لپاره. او بل کله که چېرې موږ په اوټوکیډ کې د درې موده څخه استفاده وکړو، که زموږ د کمپیوټر ګرافیک ضعیف یا ډیجیټل ولري، واقعا ډېر به دروند کار وکړي او ممکن چې هغه پخوانیو کمپیوټرونو کې د دې څخه موږ استفاده هم ونشو کړلی. یا دویم کاربرد ډېر سخت ده، یعنې ډېر وخت غواړي، ډېر که چېرې
پروژه په نورو سافټویرونو کې په 1 ساعت کې یا په 2 ساعتو کې یا په 1 ورځ یا 2 ورځې کې موږ 3 مودې ترسیم کړو. ممکن په اټوکیډ کې هغه 2 چنده شي، د هغې نیمایي ډېر وخت به ونیسي، ځکه چې یو خو په کمپیوټر کې دروند والی رامنځته شي، دویم هغه کاربارد یې سخت دی. په هماغه بنا زه نه غواړم چې په دغه وخت کې فقط 2 موده باندې کار کوم چې همدغه روال ګرځېدلی دی. 90% یا حتی 99% اکثریت انجینر صاحبان 2 موده ترسیمات په اټوکیډ کې ترسره کوي او 3 موده ترسیماتو لپاره له نورو سافټویرونو څخه استفاده کوي چې په همدغه اساس زه هم چېرې تاسې وګورئ ما سکیچاپ انسټال کړی دی د هغې لپاره 3 موده ترسیماتو لپاره او د رینډرینګ لپاره مې دومین استفاده کړی. نو پر همدغه اساس قدرمن انجینر صاحبانو 2 موده به اټوکیډ کې زده کړو، د 3 موده لپاره انشاءالله به ګوګل سکیچاپ د رینډرینګ لپاره به دومین استفاده کړو. ولې داسې کړی ده؟ ممکن تاسو دا سوال حق شي چې ولې اټوکیډ کمپنۍ لکه څرنګه چې ما د ګوګل سکیچاپ په هکله وویل او د نومین په هکله دغه نور سافټویرونه هم یوټیلیټیز کمپنۍ خپله رامنځته کړی، ولې دوی ونه غوښته چې دغه اټوکیډ کې همدغه آپشنونه په ساده او د لاسرسي وړ په ډول دوی استفاده کړي. د دې دا چې د دې تر څنګ چې دوی غواړي خپل خدمات ترسره کړي، بشر دپاره بخښل دا یو ستر خدمت و د اټوکیډ رامنځته کول. د دې تر څنګ دوی خپله تجاري برخې ته هم پام کوي، لکه څرنګه چې موږ که چېرې په رسمي ډول موږ اټوکیډ سافټویر ډاونلوډ کړو، ممکن $100 پورې موږ نه پیسې راوغواړي. پر همدغه اساس په اکثریتو هېوادونو کې هغوی په رسمي ډول هغې د اټوکیډ څخه استفاده کوي. نو که چېرې یو اټوکیډ هغې په رسمي ډول ډاونلوډ کړي په $100 باندې او په هغې کې 2 موده هم ترسره شي، 3 موده او رینډرینګ هم واخلي یا تصاویر هم په هغه کې انیمیشن جوړ کړي، خو دا په $100 باندې کېږي. نو خپل د تجارت لپاره هغوی دغه نور اپلیکیشنونه رامنځته کړي دي. ممکن که په $100 د اټوکیډ واخلي، په $100 باندې په رسمي ډول سکیچاپ څخه استفاده کوي یا سکیچاپ به ډاونلوډ یې په $200-300 دومین باندې ډاونلوډ یې چې د هغه تجارت کېږي. نو پر هماغه اساس نور کوم خاص توپیر نه لري، خو موږ افغانان لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ هر چېرته لاره پیدا کړې ده، فقط دلته موږ به کرک شوي څخه به استفاده کوو او په بازارونو کې او په عرضه کې تاسو کولی شئ له خپلو ملګرو څخه او په سافټویر خرڅوونکو کې د سافټویر خرڅوونکو څخه تاسو کولی شئ چې دغه اټوکیډ سافټویر په ډېر ارزانه باندې کرک شوي لاسته راوړئ. راځو قدرمنو انجینر صاحبانو د اټوکیډ سافټویر په اهمیت باندې خبرې کوو چې څه اهمیت لري. اهمیتونه یې ډېر دي، خو یو په نقشه کشۍ کې لکه څرنګه چې ما مخکې هم تاسو ته ویلي په د نقشه کشۍ لپاره ډېر اهمیت لري. لکه څرنګه په ابتدا کې ما ویلي دغه نقشه کشۍ کې د انجینرانو بالخصوص په مهندسۍ برخه کې واقعا یو اسانتیا رامنځته کړې. ډېرې لویې پروژې موږ کولی شو چې د اټوکیډ د صفحې پر مخ ترسیم کړو، حتی یو شهرک، حتی یو ولایت په سطحه یو پروژه، حتی د هېوادونو په سطحه ډیزاین او ښار جوړونې پروژې دغه ډول موږ کولی شو نقشه کشي کړو. دویم د ډیپارټمنټ یا رشتې لپاره د دې اهمیت دا ده قدرمن انجینر صاحبانو چې انجینري رشتو کې ټولو کې استفاده کېږي، که هغه بیاري ده، که هغه مهندسي ده، که هغه سیول ده، که هغه داسې نورې رشتې وي لکه د مثال په ډول په ویترنرۍ کې، مثلا په زراعت کې، مثلا په دغه جیولوژي او معدن، په دغه رشتو کې د دغې اټوکیډ سافټویر څخه د ځمکو د ویشنې او د هغو ته د ډیزاین لپاره، مثلا که ویترنرۍ کې ووایو هغو د هغې د ډیزاین لپاره استفاده کوي. مثلا ویترنران عموما کوښښ کوي چې په دغه باندې پوه شي، ځکه چې هغوی فارمونه ډیزاینوي یا فارمونه باندې پوهېږي چې څه ډول فارمونه ډیزاین کوي، یا مثلا زراعت برخه کې محصلین کوښښ کوي خپل ځمکې داسې ډیزاین کړي، داسې نقشه کشي کړي په معیار برابر وي، یا جیولوژي معدن په برخه کې هم داسې وي. تر ټولو اهمیت لرونکې برخه هغه د کارموندنې د نظره
ډېر د اهمیت وړ دی. تاسو همداوس باور کوئ چې اکثریت مهندسان چې هغوی په دغه برخه کې هغوی کارموندنه کوي. یو له دلایلو څخه دا ده چې هغوی په ډیټا سافټویر باندې په بشپړ ډول پوهېږي. همداوس چې زه تاسو سره خبرې کوم د 3 پوسټونه همداسې اعلان شوي دي چې هغوی یوازې د ټوکیټ متخصص ته اړتیا لري او ښه معاش هم ورته ورکوي. پر همدغه اساس قدرمنو انجینر صاحبانو په کارموندنه کې ځکه هغه انجینر دپاره اولویت ورکول کېږي چې هغه ټکنالوژۍ سره بلدتیا ولري. مثلا یو انجینر چې هغه د ابتدایي وسایلو څخه کار اخلي او په ډېر وخت کې یو نقشه ترسیموي یا ډېر وخت نیسي، دقت یې کم ده. او بل خواته یو انجینر راځي په ډېر لږه موده کې په ډېر دقیق ډول او منظم ډول سره یو نقشه ترسیموي چې هغه اهمیت ورکول کېږي. هغه اهمیت ورکول کېږي چې هغه کار یې درسته. نو په کارموندنه کې مثلا ډېره مرسته کوي چې موږ په بشپړ ډول باندې پوه شو. او آخري موضوع قدرمن انجینر صاحبانو چې زه تاسو ته وړاندې کوم هغه دا ده د کمپیوټر ډول. درنو انجینر صاحبانو د کمپیوټر باید سي که چېرې موږ تاسو ټکټ یا د نوي انجینر صاحبان چې کمپیوټر نه وي اخیستی او غواړي چې کمپیوټر راواخلي یا نوي انجینري برخې ته راغلي دي، هغوی دپاره ډېر اړین دی چې داسې یو کمپیوټر واخلي چې واقعا د دې دپاره په راتلونکي کې د اهمیت وړ وي. همداوس چې زه تاسو سره خبرې کوم موضوع دغه کمپیوټر چې اخیستی په هغه وخت کې قیمت هم ګرچې ډېر و، ولې اوس وخت کې زما دپاره ستونزمن ده. مثلا دومین ډېر په سختۍ سره ممکن پرې کار وکړي، ګرچې کار کوي ولې په سختۍ سره. نو داسې یو کمپیوټر چې د هغې ګرافیک ډېر وي، مثلا حتما باید تاسو یو ټیکټ لرونکي دغه ولرئ کمپیوټر چې تر 4 GB پورې ډیډیکیټ ولري. ګرچې قیمت به یې ډېر وي، ممکن په شپو ورځو کې تر 10,000 افغانۍ پورې یا تر 15,000 افغانۍ پورې د دې قیمت، ولې اړین ده هغه کمپیوټر تاسو واخلئ چې جنریشن یې د 2 څخه باید لوړ وي، حداقل کور یې 8 وي. مثلا هغه د ډیډیکیټ په هکله چې ما تاسو ته ویل چې 4 GB حداقل ډیډیکیټ ولري، 16 GB ریم ولري، ښه ګرافیک ولري. نو دغسې یو کمپیوټر تاسو لپاره ډېر اړین دی. که هر نه کېږي خیر په لومړي وخت کې تاسو کولی شئ چې یو چا څخه په مرسته خپل هغه کارونه ترسره کړئ، ولې پیسې ځان دپاره غونډ یو داسې یو کمپیوټر واخلئ چې واقعا ډېر ښه وي. داسې نه چې نن واخلئ فقط ټکټ کار وکړي، په راتلونکي کې بیا له ستونزو سره مخ شئ، پروګرامونه رن نه شي کړلی. نو داسې کمپیوټر څخه تاسو ورسره بحثونه کوئ او پیسې به مو بې ځایه تللې. نو تاسو لپاره ډېر اړین ده چې یو ښه کمپیوټر ولرئ. د تر څنګ قدرمن انجینر صاحبان هر هغه درس چې تاسو ته درکول کېږي تاسو نه ډېر جداً خواهش کېږي چې هغه درس له کتو سره تر څنګ یې عملي کار وکړئ. لکه څنګه چې تاسو دلته ویډیو ګورئ، هماغه ویډیو راواخلئ، یو ځل یې ځان سره تکرار کړئ او پریکټس یې کړئ. د پریکټس کولو سره تاسو کولی شئ چې ډېر په ښه شکل سره دغه زده کړئ. که چېرې پریکټس یې نه کوئ ستونزمنه شي چې زده یې کړئ. بله خبره درنو انجینر صاحبانو چې تاسو ته پام وشي، هېڅکله په اوسني وخت کې چې زه ګورم اکثره ځوانان ځي د ټوکټ سافټویر یا داسې نور انجینري پروګرامونو یا موضوعاتو په هکله هغوی ځي په کورسونو کې دوی پیسې ورکوي 2,000 3,000 4,000 افغانۍ. واقعا د خواشینۍ ځای دی چې زموږ او تاسو یو ځوان لاړ شي د یو سافټویر د زده کړې لپاره پیسې ورکړي. هېڅ اړتیا نه ده. همدغه ویډیوګانو تاسو کولی شئ چې ډېر په اسانۍ سره خپله زده کړې وکړئ. هېڅ اړتیا نه ده چې 2,000 یا 3,000 افغانۍ ته یو چا ته ورکړئ چې هغه تاته دا تدریس کوي. همداوس په اوسني عصر کې د ټکنالوژۍ سره اکثریت ځوانان په اسانۍ کولی شي ډېر علوم زده کړي، ولې اوسني وخت کې په افغانستان کې باوجود د نه چې اقتصاد هم خراب دی، زموږ ځوانان د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې سره د دې بیا هم ځي او هلته په کورسونو کې ډېر پیسې ورکوي. حتی د تعجب ځای دا ده چې زموږ ځوانان د وینډوز د زده کړې لپاره د افیس د زده کړې لپاره ځي 2,000 3,000 افغانۍ پیسې ورکوي، چې دا ډېر زما په اند معقول کار نه دی. په 100 افغانۍ یا 10 افغانۍ باندې تاسو کولی شئ همدغه زما ویډیوګانې د ده په ځای چې تاسو 3,000 افغانۍ 4,000 افغانۍ ته یو چا ته ورکوئ چې تا تاسو ټکټ زده کړي، په 100 افغانۍ باندې یو 2-3 MB انټرنېټ فعال کوم، همدغه ویډیو ځان سره ډاونلوډ کړئ ویې ګورئ. ممکن په 100 افغانۍ ته ټول ټکټ زده کړي
د دې پر ځای چې ته لاړ شې او ته کرایه ورکړې ستړی ستومانه شې هلته یو بیروبار به وي ولې دلته تا ته په ډېر وړیا شکل سره مهیا کېږي ته د هغې څخه استفاده وکړه خپل ځان ورسوه د نن درس همدومره بس وي نو تاسو یو هیله کوي چې زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره شریک کړئ تر بیا